د افغانستان د جبهه مقاومه ډلې مشر احمد مسعود یو ناڅاپه سفر امریکا ته کړی دی. احمد مسعود وایي د طالبانو پر ضد به جنګ جاري ساتي او هغه خپل 3 هدفونه هم بیان کړي او په ځان ډیر باور لري. احمد مسعود وایي که امریکا را سره لاس یو کړ او وړاندیزونه یې راته ومنل نو زه به په افغانستان کې ډیر پرمختګ وکړم او د طالبانو پر وړاندې به جنګ جاري وساتم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود د جبهه مقاومت ډلې مشر دی چې په وروستیو ورځو کې د پنجشیر دنده په غاړه درلوده. امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال وي او ډیوه سره مرکه کې وویل چې د افغانستان سقوط یوه پوځي ماته نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه ویل واشنګټن ته د دې دپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو دپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. ښاغلي احمد مسعود زیاته کړه زما اولنی هدف دا دی چې افغانستان کې په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف مې دا دی چې دغه پخوانیو افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي، خصوصا زما ملګري ډیر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه دي. او دریم هدف مې دا دی چې افغانستان کې د طالبانو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله مو چې د احمد مسعود نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره د امریکا نه د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی که څنګه، نو هغه جواب کې ویل موږ دلته راغلي یو چې امریکا هغه لوزنامونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځوو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته واوړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر.